سلامونه ولیکلي زه تاسو ټولو محترمینو ته د پی سی بي د ورځنۍ ویډیو لپاره ښه راغلاست وایم. راځو نن موږ د سولډر په اړه باندې خبره کوو، یعنې ټایپ اف سولډر هم ډسکسوو او کوم سولډرز په کوم فارم کې راځي دا هم وایو، یعنې کوم فارم کې سولډر راځي، څو قسمه دي سولډر. سولډر ګورې دوه قسمه دي، یو لیډډ سولډر ده او یو لیډ فري سولډر ده. دغه دوه قسمه سولډر راځي او بل کوم فارم کې سولډر راځي هغه درې دي، یعنی سولډر پیسټ، سولډر وایر او سولډر بار. په دې درو فارم کې سولډر راځي. نن موږ د سولډر په اړه باندې خبره کوو. مخکې وایو چې آیا دا سولډر دا چې سولډر څه کار کولی شي او موږ له سولډر کوم کار اخیستلی شو. د دوو میټالیک پارټس د پرمننټ جوائنټ جوړولو لپاره دغه سولډر استعمالیږي. د دې دغه کار ده. ګورې فرض کې دوه کمپوننټس دي، د دې دغه کوم شاخونه یا د کومې پښې چې دي دا موږ سولډرینګ کوو، د دوی دوه په مابینځ کې جوړ راځي، همدغه کار سولډر کوي. یعنی پی سی بي او کمپوننټس چې پرمننټ جوائنټ جوړول دا موږ د سولډر په تور باندې کوو. نو یعنی دا سو د سولډر کار. او بل راځو ټایپ اف سولډر، یعنی کوم قسمونه دي د سولډر. دوه قسمه دي، یو لیډډ سولډر یو لیډ فري سولډر. نو راځو اول دی لیډډ سولډر په اړه باندې خبره کوو. لیډډ سولډر ګورې له نومه ظاهره ده چې لیډ، یعنی په دې کې لیډ سته، یعنی پی بي صرف، یعنی دغه پی بي سته په دې لیډډ سولډر کې. او بل راځي لیډ فري سولډر، یعنی په دې کې لیډ نسته، پی بي یعنی څه په دې کې نسته، دې ته لیډ فري سولډر ویل کېږي. نو راځو دغه کوم لیډډ سولډر چې دا د دې څو مین پوینټ دي دې په اړه باندې خبره کوو. اول یعنی دغه کوم لیډډ سولډر چې دا کله دا سولډرینګ وشي دا یو شاینینګ لري، یو بریش لري، دا بریش. او دوهم پوینټ ده دا ټاکسیک، یعنی دا تواني ده، دا زهریله ده، خطرناکه ده، هم د صحت لپاره هم د انوایرمنټ لپاره. او بل پوینټ ده کوم چې دغه میلټینګ ټمپریچر ده دا 180 یا 190 ډیګري سلسیس د دې میلټینګ دا د دې میلټینګ ټمپریچر. او بل دغه کوم د سولډر بیلیټي څه ده، یعنی د لیډډ سولډر چې کومه سولډر بیلیټي ده دا ښه ده تر لیډ فري. او بل دغه کوم سولډر چې ده، یعنی لیډډ سولډر چې ده دا له کومو شیانو جوړیږي. ګورې دا دوه شیان، یو اس ان یعنی تین، دوهم پی بي یا لیډ. له دغو دوه شیانو دغه لیډډ سولډر چې ده دا جوړیږي. دا کېدلی شي دغه د کوم د دوی پرسنټیج چې ده دا زیات او کم کېدلی شي. یعنی که تاسو وګورئ 60-40، یعنی دا 60-40 ولې ورته وایي؟ دغه کوم 60 چې ده دا اس ان یعنی دا تین ده، او 40 چې ده دا پی بي ده. او د دې کوم میلټینګ ټمپریچر چې ده 188 ډیګري سلسیس، یعنی دغه کوم پرسنټیج چې ده دا کښته پورته کېدلی شي. که تاسو وګورئ 63-37، یعنی دې څه معنی ده؟ یعنی دغه کوم 63 چې ده دا اس ان ده یعنی تین، او 37 چې ده هغه پی بي ده. او د دې کوم میلټینګ ټمپریچر چې ده هغه ده 183 ډیګري سلسیس. نو یعنی د دغه کوم دغه پرسنټیج چې ده دا کښته پورته کېدلی شي، اما دی له دغو دوو شیانو دغه لیډډ سولډر چې ده دا جوړ ده. او بل راځو لیډ فري سولډر په اړه باندې خبره کوو. لیډ فري سولډر هم دغسې څو پوینټونه لري چې د هغې په اړه به خبره وکړو او مختصره به یې کوو. کله څنګه چې موږ په لیډډ سولډر کې وویل چې هغه شاینینګ لري، بریشي کله د سولډرینګ وشي. او دلته چې ده هغه لیډ فري کې هغه رقم شاینینګ نشته لکه په لیډډ سولډر کې چې. او بل لیډ فري چې ده دا نان ټاکسیک، یعنی دا تواني نه ده، زهریله نه ده، خطرناک نه ده، نه د صحت لپاره نه د انوایرمنټ لپاره.
اما د دغه کوم سولډربیلیټي چې ده دا بیا څه کمزورې ده په پرتله د لیډډ سولډر او میلټینګ ټمپریچر چې ده دا هم د دې څه زیات ده یعنی وبخښئ 270 یا 230 دا د ډیګري سلسیس ده یعنی میلټینګ ټمپریچر دا ده او هغه کمپنیانې چې لیډ فري سولډر یعنی ROHS یعنی ROHS څه دی د restriction of hazardous substances یعنی دا کوم سرټیفیکیټ چې کومې کمپنیانې ولري هغه لیډډ سولډر نه استعمالوي هم نور هم دغسې څه شیان چې هغه په دې کمپنۍ باندې بند وي لکه PB HG یا دغسې PBB دغه رقم څه شیان دي چې دا هم په هغې کمپنۍ باندې بند دي هغه یې نسي استعمالولی او دغه لیډ فري سولډر چې یعنی دا له کومو شیانو جوړ دي لکه موږ وویل لیډډ سولډر خو موږ وویل او دغه لیډ فري سولډر چې ده دا هم له درو شیانو جوړ ده لکه SN S4 SN یعنی tin A4 AG سلور C4 CU یعنی کاپر له دغو درو شیانو دغه لیډ فري سولډر چې ده دا هم له دغو درو شیانو جوړ لکه څنګه تاسو اورېدلي 3.5 یعنی هغه چې کوم پرسنټیج یعنی 3% په دې کې سلور وي او 15% په دې کې کافر وي دغه رقم بیا هغه نور باقي صفات سو هغه 10 راځي یعنی 96.5% راځي غالبا دومره هغه په دې کې 10 یعنی له دغو درو شیانو لیډ فري سولډر چې ده هغه هم له دغو درو شیانو نه جوړ اوس یوه خبره دا راځي لکه څنګه چې اوس فرض کړه چې لیډډ سولډر په بازار کې موجود وي یعنی لیډډ سولډر وي بیا دې لیډ فري سولډر څه ضرورت یعنی او بله دا خبره راځي چې د دواړو هغه کوم سولډرینګ چې دا باید موږ څنګه وپېژنو ګورې که په یوه PCB باندې دواړه سولډرینګ سوی یعنی هم لیډ فري او هم لیډډ سولډر سوی وي د دې د پیژندل لپاره یعنی که چیرې بریښ شي یعنی کوم ځای چې بریښ شي هغه سولډرینګ هغه لیډډ سولډر ده او کوم ځای چې ډېر زیات نه بریښ شي یعنی هلته په هغه PCB کې کوم ځای سولډرینګ سوی هغه لیډ فري سولډر او بله خبره دا وه چې لیډډ سولډر شته او لیډ فري سولډر بیا ولې استعمال ګورئ لیډډ سولډر چې ده دا تاواني ده دا نقصان دی ده هم د صحت دپاره هم د انوایرمنټ دپاره ولې که چیرې دا PCB جوړه سي 15 کاله 10 کاله بعد دا بیا څوک غورځوي په خاورو کې اچوي یعنې هغه خاورې باندې خرابېږي یعنې هغه تاواني شی او کوم لیډ فري چې ده هغه څه تاوان نه لري نه د صحت دپاره نه د انوایرمنټ دپاره هغه څه تاوان نه لري او بل راځي سولډر فارم یعنی سولډر په کوم فارم کې راځي اول دا سولډر فیز دوهم دا سولډر وایر او دریم دا سولډر بار یعنی په دغو درې فارم کې سولډر راځي او هغه کوم سولډر فیز چې ده هغه موږ په SMT کې استعمالوو هغه په SMT کې استعمالیږي او سولډر وایر چې ده هغه موږ مینولي سولډرینګ لپاره استعمالوو او کوم سولډر بار چې ده هغه موږ په ویب سولډرینګ کې استعمالوو د دغو درو فرق په یوه شي کې ده کوم دغه سولډر فیز چې ده او سولډر وایر چې ده دا فلکس لري او سولډر بار چې ده هغه فلکس نه لري